شیخ صاحب محترم د شعوال شپږ روزو فضیلت شته په حدیثو کې؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. کوم یو انسان چې د رمضان المبارک روزي ونیسي بیا پس شپږ روزې د شوال ونیسي د دومره ثواب کېږي لکه دا چې ټوله زمانه روزي. وجه دا ده چې الله یو عمل یو نیکي د انسان په لس چنده باندې زیاتوي. یو میاشت چې ونیوله ګویا کې د لس میاشتې د الله بندګي کړې ده، او چې کله شپږ میاشتې شپږ روزې سره نورې ونیسي نو دا شپېته روزې شپېته چنده باندې الله رب العالمین ولا زیادت کوي. نو دوه میاشتې دا شو دا ټوله زمانه روزه ده. دا فضیلت راغلی دی. نو اسیم یو میاشت روزه خو مؤمنان نیسي، شپږ ورځې ځان وکړئ د الله په وړاندې به داسې مثال لري لکه چې د ټوله زندګي روزه. Don't forget to like, share and subscribe. Ranna Studio podcast.